نو یو دا دعا شوه ډېره ښایسته دعا ده. یو دعا دې نه مخکې ذکر شوه او کومه دعا وه بله ما څه ذکر کړی دې نه مخکې نه ربنا آتنا خو شو بیا بله ما ذکر کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا وایي ما تاسو ته تاسو وایي تاسو ټول وایي او دغه موږ ته معلومه من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. فين سرشتي؟ لا أخذت طالب علم فين وسلم وش الذي زتمك دا غینه بعد دعا ده صحیح بخاری سے مسلم کی دا امام ترمذی امام ابن ماجه راوړې ده ابو بکر الصدیق رضی الله عنه وی چې انه قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو پیر دا خبره وکړه علمني دعاء ادعو به في صلاتي چې دا الله رسوله ما ته داسې دعا وښایه چې هغه زه په منځه کې غواړم. نو دې نه ګوره یو دا مسله راووته چې مونځ دې کې دعاګانې غوښتل کېږي. دویمه دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو سجده کې او د درودو نه بعد اجازت ورکړی چې کومه دعا غواړي ویې غواړي. ابوبکر صدیق ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي نو فرق دی زمونږ په دعا کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه دعا کې چې هغه ښوولي که نه فرق به پکې نه فرق دی. او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وښایي چې دا غواړه او یو سړی د خپل طرف نه دعا غواړي دې کې به د ځمکې او د اسمان فرق دی. نو ځکه هغه وایي چې یا رسول الله ما ته داسې دعا وښایه. بله مسله د داسې دعاګانو باره کې او معلومات کې عالم ته به وی شیخ ته به وی مفتی صاحب ته به وی ما ته داسې ښایسته دعا وښایه چې زه د الله نه غواړم. دا د مسلمان طریقه ده. لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو نو هغه ورته یو ناشنا دعا وښوه چې دا دعا ووایه. نو علماو دا خبره ذکر کړې کوم علماو چې په دې باندې کتابونه لیکلي هغه هم دا دعا دقه ذکر راوړي د درودو نه بعد دعاګانو کې. هغه ورته ته وایي چې اللهم انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا یا الله یقینا ما ظلم کړی دی په خپل ځان باندې ډېر زیات ظلم ولا یغفر الذنوب الا انت او بخنه د ګناهونو نشي کولی بل څوک مګر ته فاغفر لي مغفرة من عندك نو بخنه وکړه ما ته داسې بخنه چې ستا د طرف نه وارحمني او رحم وکړه په ما باندې انک انت الغفور الرحیم یقینا ته بخنه کوونکی او رحم کوونکی. دا ډېره ناشنا دعا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوري د ابوبکر صدیق ته ابوبکر صدیق خوري د بیا امت ته وی الله ما ځان سره ډېر ظلم کړی دی. ظلم څه مطلب شو؟ نافرماني یې رانه شوي او دا خبره به ابوبکر صدیق بیا کوي چې الله ما نه ظلم شوی دی نو زموږ نه به څومره ظلم شوی او چې چا ته ووایي چې تا نه به ډېر ګناهونه شوي بخښنه غواړه به دې خفه شي او ما نه ته څه وایي چې ما نه ګناهونه کېږي ګناهونه کېږي نه زموږ خو د کېږو راپاسېږو په ګناهونو کې زموږ خو یعنی الله مهربانه بادشاه دی څنګه چې قرآن کې الله ویلي که نه چې که چېرته ما دا خلک په هره ګناه رانیوې په دې ځمکه باندې به زنده سره هم نه وی پاتې شي خو الله مهلت ورکړي. زه درته یو خبر وکړم یعنې بل زما دا سوچ کو بیا مې یو څو ملګرو ته وویم دا بعض خبرې خو کول ښه نه خو کله د فایدې دپاره قسم مې دي په الله ما دا سوچ کو ځان سره چې زموږ دا څه د منافقت ژوند دی یعنی چې کینو خبرې یو شان کو کردار هم بل شان دی
او دا نافرمانیانې سحر ماښام او نه د الله نه حیا نه د الله نه یره. هسې سوچ مې کوم چې الله ته مخامخ شو تپوس رانه وکړي چې تاسو څه ژوند تېروو. بیا یې بعضو ملګرو ته هم دا خبره وکړه، یاره ما هسې څه ګپ غونته کې نه لګوو موږ، خبرې چې شروع کړو او چا سره کښېنو بس یو څه به وایو او بل څه به وایو، او بیا د خپل ژوند نه هر انسان خبر دی چې ته څنګه ژوند تېرې. نو هسې ما ته داسې ښکاره شو، تاسو خفه نه شئ، تاسو به زما نه ښه انشاءالله، خو ما دا سوچ وکړو چې دا څه موږ لوبې او ټوغې شروع کړي دي. ژوند داسې سړی تېروي د الله دپاره، او داسې سړی د الله عبادت کې لکه دا مونږ چې لګیا یو پالتو ټیم مونږ د الله بندګۍ له ورکوو، په هغه پالتو ټیم کې بیا مونږ تنګېږو. که څه قرباني د دین دپاره راشي مونږ هغې ته تیار نه یو. او په دې کې بیا یعنې مونږ په دې خفه هم شو که څوک راته دا ووایي چې ته ګناهونه کوې یا ته د الله نافرمانیانې، څه مو خیال دی که نه؟ تاسو خو به ښه انشاءالله خفه نه شي زما په دې خبرو. خو زه خپل ځان باره کې دا یم چې دا مړه هسې د منافقت ژوند دی. لکه څنګه چې زه دغه یو روایت کې سوچ وکړئ دا دغه چې ویلي د حنظله رضی الله عنه، او حنظله څوک دی ګوره؟ هغه انسان چې ملایکو هغه له غسل ورکړی و، هغه ابوبکر صدیق سره ملاو شو. ابوبکر صدیق ورته ویل حنظله څنګه وي؟ حنظله منافق دی. هغه ورته ویل ته خو نیک عمله مؤمنه ځوان سړی و، ځوان ته نیک عمله مؤمن سړی ده، ته څه خبرې کوې؟ ګوره د پیغمبر سره موږ کښېنو، هلته زموږ کیفیت څنګه بیا چې راشو د بچو سره او د ښځو سره چې دی او د کور والا خپلوانو سره بیا لګیا یو خاندو راخاندو هغوی سره ناست، هغه ته صرف د هغوی سره دا خبرې منافقت ښکارېدو. یعنې هغه ګوره څه ګناه نه ده ذکر کړې، ادا نه دي ویلي چې بیا موږ راشو حرام خورو، یا موږ راشو فحاش تصویران ګورو، یا موږ سندرې اورو، یا موږ دروغ وایو، یا موږ دوکې ورکوو، یا موږ مونځونه پرېږدو. دا خبره هغه نه ده کړې. ګورئ د هغه د ایمان دا کیفیت و چې د دې بچو سره او د کور والو سره دا ناسته او د دوی سره دا خبرې اترې، یعنې دا ما هغه وایي چې ما ته دا خبره یعنې زموږ دا زړه څنګه دی، هلته یو شان دلته بل شان. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له فیصله ووړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل حنظله کله به داسې کله به دغه، یعنې ژوند کې دغه وخت هم راځي. ها ګوره ګناه نه ده ذکر کړې، مونږ خو د ګناه خبره کوو که نه؟ حنظله ګناه ذکر کړې ده، بچو سره ناسته ګناه ده، هغوی له ټیم ورکول ګناه ده نه، خو دا د هغه د ایمان کیفیت و چې هلته مونږ ته وګوره او دلته مونږ ته وګوره، چې په مونږ به یې ګوره څه فتوا ورکولی چې مونږ یې لیدلی چې د دې جومات نه بهر وځو بیا زمونږ هغه حالات وینم، زمونږ هغه دنیا وینم، حیران به شي. د الله په رحم به کېږي نورو ګډوډ دی هر څه. نو یا الله ما د ځان سره ډېر ظلم کړی دی، او د انسان نه دی، ډېر عجیبه دی. یعنې ګناه کوي اول خو ته دا پته دی چې ګناه نافرماني د چا ده؟ د الله ده. بیا دا ورته هم پته دی چې په دې ګناه باندې څه کېږي؟ سزا میلاوي، او بیا یې وکړي او بیا یې مني چې ما کړی ده. څومره عجیبه دی. ورته پته دی چې دا د الله نافرماني ده، بیا دا ورته پته دی چې په دې باندې سزا ده، بیا یې وکړي او بیا یې مني چې ما دا کار کړی دی. نو دی به د الله نه څنګه خلاص شي؟ خلاصېدو څه لارې شته؟ هغوی په خپله مني، ما ورته نه منو. الله ته چې موږ لاس اوچت کړو وایو نه الله ته چې یا الله ګناهګار یم، یا الله ډېرې نافرمانۍ مې په خپله لګوي الله ته یې وایي. ته قیامت پورې څنګه الله ته وایي چې ما ګناه نه ده کړې؟ ویلی شي ورته ته بغیر د دې نه چې الله عملنامه موږ ته وښیي، یا ملایک ګویي وکړي، یا پیغمبر ګویي وکړي، یا اندامونه ګویي وکړي. ما ورته په خپل ځان باندې په خپله ګویي کوو چې او موږ ګناهونه کړي دي. نو یا الله ګناهونه نه بخي مګر ته،
نو ماله بخنه وکړه، ماته بخنه وکړه د خپل طرف نه او رحم را باندې وکړه، مغفرت او رحمت. خما فرق ذکر کړی دواړو منځ کې چې مغفرت او رحمت کې څه فرق دی. دې مخکې ورځو کې بیا نه بیانوم. ښه دا خو بخنه کې شو، بخنه او رحمت کې څه فرق؟ ما د دې فرق ذکر کړی. دکه جواب دی. بخنه یو حول دا دلالت کوي ستاسو په تیز ذهن باندې. بل یو ملګري ما ته میسیج وکړو، بهر ملکونو کې اوسېږي د انګریزانو، هغه وایي زه هر درس ته ناست ما ته وایي چې سخته غوسه را راشي را تاله چې څوک جواب در نه کړي، او وایي زه دلته جواب درکړم تاله، خو وایي زما اواز تا ته نه در رسي چې دې جواب دا او دا د خفګان خبره. یعنې زه تاسو ته دومره په شوق بیان کوم بیا یې یو خبره ګرانه نه ده. دا تقریبا ما ته ښکاري تېر شوي هفته کې ما بیان کړې وه چې مغفرت ګناه بخل، رحمت چې ګناه نه ته الله وبخي او بیا دې ساتي پر روان وخت کې د ګناه نه. مغفرت چې تر الله نه غواړي، یا الله ما ته د کومه ګناه چې ده وبخه، یا الله رحم را باندې وکړه چې را روان وخت کې هم د دې ګناهونو نه ځان ساتم. انک انت الغفور الرحیم، یقینا ته بخنه کوونکې رحم کوونکې. دا دعا چاته یاده ده چې ډایرکټ به نه شروع کړې ما ته وایي چې زه یې ویم نه، نو کسانو کې نشي دا دعا چاته یادې. ها ته ووایه. بارك الله فيك. دينا دا مخي دعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. أقبل أولني شو مقوله؟ مسيح الدجال دا من أولني ذكر كده دا كتاب كي كم هذا. ها. بارك الله فيك. دريم دعاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه روایت ته صحیح مسلم کې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک وی چې انه کان اذا قام الى الصلاه کله چې باغه منځ ته ودرېدو ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په تشهد او د تسلیم سلام ګرځولو ته وی د تشهد او د سلام ګرځولو منځ کې به دا دعا وي، ډېره قیمتي دعا او هر دعا ډېره قیمتي ده. ځکه ما تاسو ته څه ووي او بار بار وایم چې دا کتاب ځان سره ساتئ او چې کله سملی د کټ سر ته ایږدئ، هر وخت د دې نه یو دعا یادوئ چې دا دعاګانې ته یادې کړي که نه، او بیا دې شروع وکړه په دې باندې. رب العالمین به خیر د دنیا او د آخرت تعالی درکړي. ځکه چې یو دعا چې سړی وایي هغه دومره ښایسته دعا ده چې د سړي هغه زړه پکې پاتې شي. اوس دې دعا ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وایي ښه د سلام ګرځول نه مخکې، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. یا الله ما ته بخښنه وکړي د هغه ګناهونو چې ما مخکې کړي دي او هغه چې ما وروستو کړي دي، یعنې مخکیني او وروستني راته وبخښي. او دلته دا مسله یاده کړئ، موږ تفسیر درسونو کې ذکر کړې ده او بعضو نورو درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خو ګناه نه کېږي، الله د ګناهونو نه ساتلي دي پیغمبران. نو بیا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخښنه د الله نه غواړي؟ د هغې یو جواب دا دی چې دې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه اوچتېږي. دویمه امت له تربیت ورکوي چې تاسو به داسې وایئ. درېیمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخښنه غواړي د هغه کارونو چې هغه ګناه نه ده خو هغه خلاف اولا ده، یعنی د هغې نه غوره بل کار و خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه نه دی کړی. لکه مثال تبوک ته چې تو د تبوک غزاله نو د منافقانو عذرونه یې قبول کړو، الله ورته دا به تا نه قبلولی.
نو دې ته اوس خلاف اولا کار ویل کېږي. خلاف اولا مطلب څه دی؟ یعنی د دې نه غوره بل و خو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه کړو. غوره دا و چې د دوی د عذرونه یې نه وی قبول کړی، نو هغه به د دې لپاره هم بخښنې غوښتې. یا د بدر د غزا نه بعد چې کوم قیدیان یې راوستي او یا هغو نه فدیه واخیسته ازاد یې کړو. الله ورته وایي دا اولنی جنګ و، دوی به دې نه ازادولی، پرېږدي چې دا وینه هم توی کړی وی چې د کافرانو باندې یو دبدبه راغلی. یا عبدالله ابن ام مکتوم چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، هغه د غټو خلکو سره ناست و، هغوی له دعوت ورکړ، نو هغه ورته خبر وکړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته غوږ کېناښود. په دې چې د ملګری د سره بیا خبرې وکول، دې کسان له دعوت ورکول غواړي، الله ورته وایي داسې به دې نه کولې. یا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ماریا قبطیه حرامه کړه چې دې سره بیا نه میلاوېږي، یا په ځان باندې ګبین حرام کو چې دا بیا زه نه خورم. نو داسې قسمه کارونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کوم شوي دي او دا ګناه نه ده خو خلاف اولا دي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې باره کې د الله نه بخښنې غوښتې، ځکه چې اوچتو خلکو خو ځان له یو معیاري یو کار ګناه هم نه ده خو غوره نه و، دا اوچت خلک د دغې هم د الله نه بخښنه غواړي. وما اسررت وما اعلنت، او هغه چې پټ می کړي دي او هغه چې ښکاره می کړي دي، پټ او ښکاره ګناهونه راته وبخ. وما اسرفتو، او هغه چې ما زیاتې کړی دی، یا الله کوم زیاتې چې رانه شوی دی هغه راته وبخ. وما انت اعلم به مني، او هغه چې ته پې زمانه ښه پوهېږي. ډېر ګناهونه دي چې موږ ته نه دي یاد، خو ګوره الله ته یاد دي. او په دې غفلت کې مه پرېوځئ چې ما ته نه دي یاد، چې ما نه به ګناه نه وي شوي. سورة المجادله کې الله وی احصاه الله ونسوه، د دوی نه یېر دي خو ګوره ما یو یو شماره دي د الله وی، ټول ریکارډ د الله سره پروت دی. انت المقدم وانت المؤخر، ته مخکې کوونکی او ته وروستو کوونکی. لا اله الا انت، نشته دی حقدار د بندګۍ مګر ته یې. ته مخکې کوونکی، ته وروستو کوونکی. د دې ډېرې معنی دي، ډېر مطلب یې دي. یو مطلب یې دا دی، ته مخکې کوونکی یو انسان لره، یو بنده لره جنت ته، ته وروستو کوونکی یو بنده لره په جهنم کې. چې الله توفیق ورکړي خو جنت ته به لاړ شي الله په رحم، که الله غواړي جهنم ته ګزار کړي. ته مخکې کوونکی نیکو اعمالو ته، ته وروستو کوونکی د نیکو اعمالو نه. زه بار بار تاسو ته په دې خبرو کو زه په مخه ستړی شوم دې ته وایم چې را تاسو چې الله کوم بندګي کوئ د خپل کمال مه ګڼئ، دا ګوره د الله توفیق دی. ځکه چې الله المقدم دی او څه دی؟ المؤخر، مخکې کوونکی دی. مخکې کوي بعض بندگان دیندارۍ ته، وروسته کوونکی دی بعض بندگان وروسته کوي د دیندارۍ نه. نو هر څه د هغه په لاس کې دي، د هغه سره رابطه مضبوطه که او مسله به برابري. ما د یو عالم لیکل کتلي و ډېر ناشنا او په دې زړه یې راله سم اثر کړی و، د اوسه پوره خبره زما ذهن کې ډېر مخکې ما کتلې و. هغه په دې باندې لیکل کتاب کې منځ کې دا خبره راغله چې مانځه کې ودرېږي نو توجه الله ته ساته. که تا ته څه مسله وي، که ستا څه خبره وي، یریږي چې هغه پلانې کار کول غواړي، یا دا پلانې نقصان به راته وشي، یا هغه پلاني شي پسې منډه وال غواړي چې رزق مې ښه شي، او د وړو مسله د ښځې ده، او ځکه ته دا مونځ زر زر کوې. کله سړی دې سوچونه در چې زر زر خپل مسلې ته واپس شو. هغه ډېره ناشنا خبره کړې وه، ډېره ناشنا. هغه وی تادي مه کوه، دا ته چې د کم کار باندې یریږي که نه، او د کم کار سوچ دې په دې مانځه کې راغستی دی، مونځ یې دله هم خراب کړی دی. دقه ټول کار د دقه رب په لاس کې د کم ته چې ولاړې. پوه شوئ تاسو په دې خبره؟ ته چې په دې کم کار یریږي
او د کمې خبرې چې د غم راغستی دی او کمې دنیا چې ګډوډ کړی او دومره ګډوډ کړي چې مونځ دنه ګډوډ شو او ته ولاړ الله ته وی غم یې مه کوه د څه غم چې دې راغستی دی دا د دقه الله په لاس کې کوم ته چې ولاړې صحیح ورته ودرېږه چې دا مسلې دله حل کړي ټولې دا ډېره ناشنا خبره د څه سره چې دې سوچ دی دا د دقه رب په لاس کې کوم ته چې ولاړې نو بیا خو ته صحیح ودرېږه چې دا مسلې دله ټولې حل کړي نو د هغه نه تښتي عجیبه دا ده چې هر څه د هغه په لاس کې دي او تعدي دا دی چې زه په دې دروازه باندې وځم نو بیا خو ته ودرېږه او ته وژاړه ته فریاد وکړه په ارام په سکون سره د مونځ وکړه د هر څه د هغه په لاس کې دي هغه به یې دله حل کړي دغه ډېره ناشنا خبره کړې ډېره ناشنا چې د سرو زرو به اوبه ولیکلی شي د دې قیمت به ادا نه کړی شي چې ولاړ الله ته غم د سره د یوې خبرې دی هغه خبره د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده او ولاړ هغه الله ته خبره د هغه په لاس کې ده بیا دې توجه هغه ته نشته دا څومره بې وفایي ده د الله سره څومره بې وفایي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي هر څه خبره مې دا کولی چې هر څه د الله په لاس کې دي مخکې کوونکی هم هغه دی وروسته کوونکی هم هغه دی دا ډېره ښایسته دعا ده چا ته یاده ده بارک الله فیک صاحب دا یو جمله ده نه پکې هېره شوه وما انت اعلم به مني کله داسې کېږي یو فایده درته ذکر کړم بعضو روایتونو کې پر دعا کې لږ فرق راځي لکه کتابونو د حدیثونو دی چې یو دعایي خو بعضو راویانو پکې ټکې نیم لکه واو په ایزي کې ایجاد کړی هغه بل هغه واو نه یې ویلی یا تقدیم تاخیر شوی نو هغه څه نقصان نه کوي نو دا ډېره قیمتي دعا ده ښه په دې کې څه پاتې شو ما ته ووایه ځه څه پکې پاتې دي نه چې ته د شپې په تهجدو کې په تشهد نه بعد او په سجده کې الله ته وجاړې او ته ووایې چې اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم